د خیال د دایرې نه چې بهر سړی راوځي د خیال د دایرې نه چې بهر سړی راوځي رڼا شي د تیارې نه چې بهر سړی راوځي د وهم او ګمان اندېښنې ټولې ورپسې شي د وهم او ګمان اندېښنې ټولې ورپسې شي د کور د دروازې نه چې بهر سړی راوځي قسم دی چې ایله د زندګۍ په باب له پوه شي قسم دی چې ایله د زندګۍ په باب له پوه شي د سختې مرحلې نه چې بهر سړی راوځي. ټولو ملګرو ته سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. عدلرحمان یم او د خپلې پاڼې عدلرحمان نه تاسو ته نیغ په نیغه یم. نن را سره په پروګرام کې هم د دې شعرونو خالق تاسو به ډېر ښه پېژنئ، عماد الله عماد میلمه دی. عماد نه مو مخکې هم یو مرکه کړې وه، اوس هم ترې څه شعرونه ریکارډ کوو، خو عماد ته به په خپل پروګرام کې به هرکلی وایو. ډېره زیاته مننه ارمانه چې په خپل پروګرام کې د ماله موقع راکړه، ډېره زیاته مننه. ټول ملګرو ته د یاد وي چې عماد د سنګوټې سوات اوسېدونکی دی، د 11 کلاس طالب علم دی، په جانزیب کالج کې میډیکل فیلډ کې دی او ورسره د رڼا پښتو ادبي ټولنې سوات رابطه سکتر هم دی او شاعري د کله نه کوي. دا خبره به عماد وکړي. شاعري د 2017 نه کومه او بس دغه را روان دی او تر دې دمه ډېره ښه ده. زه یم عماد چې بس شعرونه راته ووایې. بس څه شعرونه دي چې تیز ښه. بلها موده وشوه چې نه وینم هغه په سترګو، بلها موده وشوه چې نه وینم هغه په سترګو، اوس نو ته ووایه څه به کوم زه په سترګو. مننه. ټکور په زړه راله هم ږدي هم راکوي زخمونه، ټکور په زړه راله هم ږدي هم راکوي زخمونه، څومره په ناز کوي جانان مې او نه په سترګو. او شعر دی پکې چې بنجاري زره زه په دې کوڅو همیش دغسې، بنجاري زره زه په دې کوڅو همیش دغسې پورې کوي دلته کې ټول ښکلي رانجه په سترګو. مننه. غزل درته وایم چې ژوند مانه چې جدا شي وایه څه به کړم، مانه چې جدا شي وایه څه به کړم، یا که د بل چا شي وایه څه به کړم. او نو خودکشۍ ته به مې پام ګرځي، او نو خودکشۍ ته به مې پام ګرځي، ژوند چې بلا شي وایه څه به کړم. مننه. او نو خودکشۍ ته به مې پام ګرځي، ژوند چې بلا شي وایه څه به کړم. او خود به وارخطا یم حیران به یم، خود به وارخطا یم حیران به یم، ته چې په خندا شي وایه څه به کړم. او تا چې د رقیب مخکې ناشنا کړو ځان، تا چې د رقیب مخکې ناشنا کړو ځان، بیا که مې اشنا شي وایه څه به کړم. مننه. تا چې د رقیب مخکې ناشنا کړو ځان، بیا که مې اشنا شي وایه څه به کړم. او زه چې په کور نه یم او ګور کې یم، زه چې په کور نه یم او ګور کې یم، ښکلې که بیا راشي وایه څه به کړم. مننه. زه چې په کور نه یم او ګور کې یم، ښکلې که بیا راشي وایه څه به کړم. او مینه کې ما د پام که وګورې، مینه کې ما د پام که وګورې، هسې نه رسوا شي وایه څه به کړم. مننه. بل غزل هم ووایه چې هغه ته ووایه چې کور دې کینې دا راځي. هغې غزل نه مخکې 2 شعرونه دي چې یا به دنداسه او یا رانجه به وي، یا به دنداسه او یا رانجه به وي، نور د مینانو جیب کې څه به وي. او ښکلې پام کوه کاڼی مه ګڼه، ښکلې پام کوه کاڼی مه ګڼه، ستا خپو کې چې پروت وي د چا زړه به وي. مننه. غزل دی چې څه بې اختیاره مې په زړه باندې درزا راځي، څه بې اختیاره مې په زړه باندې درزا راځي، چې ستا په خوله باندې جانانه نوم زما راځي. او بلها مودې نه مې دې زړه له تسلي ورکوم، بلها مودې نه مې دې زړه له تسلي ورکوم، نن ګرا نه شي خو سبا به خامخا راځي. او دا ستا ورک شوی تصویر ګورم کمره لټوم، دا ستا ورک شوی تصویر ګورم کمره لټوم، نری نری زړه مې خوږېږي هم ژړا راځي. مننه. دا ستا ورک شوی تصویر ګورم کمره لټوم، نری نری زړه مې خوږېږي هم ژړا راځي. او شعر درته ډالۍ چې د چا په خوله باندې هغې داسې جواب کړی دی، د چا په خوله باندې هغې داسې جواب کړی دی، هغه ته ووایه چې کور دې کینې دا راځي. او هسې بس درنه تېرېږي پام کوئ ما ده، هسې بس درنه تېرېږي پام کوئ ما ده، ځواني چې لاړه شي نو کله بیرته بیا راځي. ډېره مننه. په آخره کې به د شاداب صاحب په دې 2 شعرونو باندې تاسو نه اجازت واخلو چې چا چې هېر کړی یم تل راته هغه یادوي،
چا چې هیر کړی یم تل راته هغه یادوي زما په شان د خپل زړګي نه په عذاب څوک دی ما ورته ولیکل شاداب یم سلام مې واخله هغې وې زه بخښنه غواړم شاداب څوک دی چېرته چې ښاد اوسې آباد اوسې د لوی الله په امان